د جمهوریت له کارکوونکو څخه د امیرالمؤمنین مهمه غوښتنه. امیرالمؤمنین له جمهوریت کارکوونکو څخه څه غواړي؟ راځئ ټول سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه امیرالمؤمنین د جمهوریت له کارکوونکو څخه غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تازه امیرالمؤمنین د ولسواکۍ له کارمنانو څخه غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او په پد سره ژوند وکړي، ځکه د هغه په ټکو د خپل کور پد په بل ځای کې نشته دی. دغه څرګندونې د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دي. ذبیح الله مجاهد په دغه خبرپاڼه کې شمالي، شمال ختیځو، لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو ته د امیرالمؤمنین د یونونو لړۍ د پای ته رسېدو خبر ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې د یونونو دغه لړۍ د وږي پر 7 نیټه پیل او د همدې میاشتې پر 21 نیټه پای ته ورسېده. د خبرپاڼې له مخې د دغو یونونو په لړۍ کې امیرالمؤمنین 11 ولایتونو ته تللی دی، چې په دغه 11 ولایتونو کې د هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپول، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونه ته یونونه کړي دي. په خبرپاڼه کې ډیر شوی چې نوموړي د دغه یونونو په لړ کې له مولایانو، ځایي چارواکو او سپین ږیرو سره لیدلي دي. خبرپاڼه وړاندې کاږي چې نوموړي په دغو لیدونو کې ټول یووالي او د شرعي قوانینو پلي کولو ته بللي دي. د خبرپاڼې له مخې هغه د خپلې ډلې کسانو ته ویلي د هغو وګړو پوښتنه وکړئ چې تاسو ته یې د شپې تیرولو لپاره ځای درکړی و او ستاسو د خوندیتوب لپاره یې پر ځان او کورنۍ ګواښونه منلي وو او ډېرې کورنۍ له همدې امله د بمباریو او شپنیو چاپو له امله قرباني شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شپې.